بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار ده شرح بسلسلة دا زمانگا وم درس و ناست دا اللہ بتوفیق سر چی پکی خبر دا اذکارو او دا دعاگانو پاڑ روانو فآخرنی بیان کی منگا آغا کلمات آغا الفاظ ذکر کریو چی داغی پلوستلو سر دعاگانی خقبلیگی. نن بیو یو اهم موضوع بیانو چی اگر دعاگانو سر تعلق ساتی او غدا چی پا کم وقتونو او زینو کی دعاگانی قبلیگی. اور دعاگانی اللہ سبحانہ وتعالی چی قبلینو پا ہر ذکر و ہر وقت قبلی، خو باز زینا او باز وقتون دیسی دی چی حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغی نشاندہی کردی دا چی پا دی ذکر او پا دی زمانہ کی دعا قبلی کی. نو پا نسبت دا عامو زینو او پا نسبت دا عامو وقتونو بیاد دغ دعاگانو بارکی امید دا قبلی دو دیری. وجدال چی آغا سوک دا خبرو کی چی دا آغا پا خبر کی شک نشتی او آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا اوزیو خی چی دلتا سوک دعاو گوڑی آغا قبلی گی، دی ٹیم کی سوک دعاو گوڑی آغا قبلی گی، نو دی کی شک نشتی چی دا دی دعا دا قبل دو امید بیا دیر دی. نو مؤلف فصل راوڑ دے اماکن و اوقات اجابت الدعا، دا دعا دا قبل دو زیونا او وقتونا. دا دی با ہرگز دا مطلب نہیں چی یعنی دا دین علاوہ پا نور زیونو کے پا نور وقتونو کی دعاگانی نا قبلی. ما پاولا کی توصدوی چی اللہ قبلینو پا ہر ذکر ہر زمانے کی اگر دعا قبل ولیش. خود دا زینا او دا وقتون آگا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی نشاندہی کردی دا، نو دی لو بے توجہ دیر ورکی او آگا مسلمان با توجہ ورکی چی دا دا شوقی چی اللہ دا دعاگانی قبولی کی. گورا کلی چی یو سڑے زمانگ دنیا دے حالات تو گورا کلی چی سوک یو کیس داخل کی پا محکمہ کی پا کوٹ کی او غاڑی دا چی دا کیس دا زر تر زر حل شی او دا دی نتیجه زر روزنی داگی دا پر بے منڈی دیری ہوئی، کل بسی وکیل نیسی، کل واسطر اولی، کل یوسو، کل بلس. مسلمان چی کل دا اللہ نسو غاڑی او غاڑی دا چی اللہ دا خبر قبول کی دا ورکڑ ولا ورکی، نو داگی دا پر بے دے محنت و کوشش کی. پا آگا محنت و کوشش کی یو کوشش دا دے چی دے اگا زینا اگا وقتونا لٹی چی دا کم وقتونو او زینو ذکر پا شریعت کی راگلے دی. دیکھے چی التر دا حرست چی زمان دا دعا سشی قبولش. ہاں کاسی عادتی دعاگانی غواری ایسی دا پیخی کوئی دیتا دعا گفتنوی دیتا پیخی کول وی. پیخی کول دا آگا چا چی سوک دعاگانی غواری اسی پیخی کول لی که اسی پیخی کوئی نو بیا خو صحیح دا کوئی اخو بیتا بخپلم منی چیزا سی پیخی کومو زردی نشتی بکی، نو چی زردی بکی نشتی نو بیا دی دام زرد نشتی چی اللہ قبول کی. لا سوچت کا گرز مخل رواچو چی سی ہوئے چی سنگ ہوئے یو طرف تا گورا بل طرف تا گورا سوچ تا دنیا دے زرد پا دنیا کی دے غوارم دا اللہ نا دا سی پیخی کول دی. دا دغ خلقو خبر زنکم آغا خلق چاگو یقیناً دا زرد کومینا دا اللہ نا دعاگانی غواری اگوی سخت حرسنا کی جردوی دعاگانی اللہ قبولی کی. نو دا غیر پارا بی اگوی لٹون دا دی قسم خبرو کی. لکہ تیرشوی درس کی ماتا استدا خبر بیان کرا چاگا کم الفاظ دی چی دا غیر پا استعمال اولو سر دا دعا پا منز کی دعاگانی قبولی و دا سمر قیمتی خبر دا. ہر مسلمان داوی جماع دعا قبول شو، نو دا کلمات با بی اگر سڑی تا یادی چی سوک دا حرس لری چی دعاگانی قبولی شی. او پتا سو بزخه ګمان کوم چې تاسو هم هغه کلمات او غزینه یاد کړي
او که چا نه یاد کړي نه هغه دا خبره داسې سرسري غوندې کې وګڼله مړه دعا ده نه که قبوله شو که قبوله نه شو والعیاذ بالله. اولنی وخت چې دې وخت کې دعاګانې وي ډېرې ښه قبلیږي د شپې په آخرۍ برخه کې. دلیل یې پرې راوړی دی یو حدیث چې هغه امام بخاري هم راوړی، امام ابوداود هم راوړی، نور علما هم راوړی. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په هر شپه کې د شپې په آخرنۍ برخه کې د اسمان دی دنیا ته راکوزیږي، دی نږدې اسمان ته. نږدې اسمان دی تر دنیا اسمان په دې وجه کې چې دا نږدې دی، دې ته الله راکوزیږي. حين يبقى ثلث الليل الآخر، کله چې د شپې آخرنۍ درېیمه برخه پاتې شي، یعنی د شپې په د آخرنۍ برخه کې درېیمه برخه، شپه تقسیم که درې برخو ته، په دې کې دا درېیمه برخه چې د آخرنۍ، په دې کې رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوزیږي زموږ په ایمان دی راکوزیږي څنګه، نو کیفیت الله ته معلوم دی. موږ دغه حقیقت منو، دا خبره منو کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی او وی دا وی یقول الله وی من یدعونی فاستجیب له، څوک شتي چې ما نه دعا وغواړي نو زه ورله دعا قبوله کړم. من یسألنی فاعطیه، څوک شتي چې ما نه سوال وکړي نو چې زه ورله ورکړم. من یستغفرنی فاغفر له، څوک شتي چې ما نه بخنه وغواړي نو چې زه ورته بخنه وکړم. دې حدیث ته سوچ کوئ، دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې رب العزت هر شپه د شپې په آخرنۍ برخه کې دنیا اسمان ته راکوزي او بیا د آواز کوي وی څوک شتي څه غواړي چې وله ورکړم، څوک څه سوال کوي چې دغه سوال ورله پوره کړم، دا حاجت ورله پوره کړم، څوک بخنه غواړي چې بخنه ورته وکړم. که دغه روایت موږ راجمع کړو، کتاب خو چونکې مختصر دی، روایت چې راجمع کړي نو دې کې مختلف الفاظ راغلي دي، نو داسې به کوم شتي څوک بیمار دی چې روغ صحت وله ورکړم. یو روایت کې راځي څوک غریب دی چې د خپلو خزانونو وله ورکړم. دې ټیم کې الله ته ودرېده او دعاګانې غوښته، دا ډېرې ښه قبلیږي. دلیل پې څه دی چې ښه قبلیږي؟ یعنی الله وایي چې څوک څه غواړي زه وله ورکړم، او د الله خبره ګورا خوا دې خوا نه وي چې الله وایي څوک غواړي زه وله ورکړم نو چې دې وغوښته درکوي. دا حدیث دلیل دی، د حدیث کې دا خبره بیا خاص دلیل دی چې څوک زما نه څه غواړي زه وله ورکړم. او زما خواله چې اکثر د عام خلک راځي او پلانی مسله ده، پلانی د وظیفه او سویر درته وښیه، زه ورته دا ښیم چې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته ودرېږه وجاړه، دا کار دله پوره کوي. نه نه جي وظیفه مولدینه غټه وظیفه شتي بله چې سړی الله ته ودرېږي وجاړي، خو هلته ده باندې دې مختصر لار لټوي چې کومه مولیانو ورته اسانه کړې ده. یو څو ټکې ذکر ورته وښایه چې کار یې وشي، ټکه او پړکه. اوس دې کې تهجدو له راپاڅېدلي او خوب خرابول دي، او په تهجدو پسې به بیا ویتر کوي، او په ویترو پسې به بیا سهار مانځله جومات ته ځي. دا خو قصه ورانه شوه، دغې ته خو دی نه دی تیار. دې خو مختصر لار غواړي بس چې دا کار یې وشي، په تهجد او ویتر او سهار مونځ او امام سره او جومات کې. وایي دا دې خبره کوم ځای ته بوتله بیا چې الله د دنیا اسمان ته راکوشي او تا ته وایي چې څه غواړې او که نه، او تا کمبل په ځان راچولی او داسې یو قسم بې پروایي، یعنې زه نه غواړم، زه روغ هم یم، زه پورم یم، زه هر څه یم یا الله، زما څه ته ضرورت نشته. دا سړی دا راته قیمتي خبرو کوم په زړه ولیکئ. کوم سړی چې د شپې خپل رب ته نه ودرېږي که نه، د دې یوه نښه هغه دا ده، اگر که دا به همیشه قانون نه وي، یو نښه یې دا ده چې دی به د ورځې په دې مخلوقاتو پسې منډې ډېرې وایي. کله چې دې سړی ولیدو ذلیل او خوار د مخلوقاتو په مخ کې
پوه شه دی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ځکه چې د شپې چې څوک خپل رب ته ودرېږي رب العالمین ولا د حاجتونه پوره کوي که مخلوق باندې ولا پوره کوي خو دا مخلوق ورته الله مسخر کړي دی ذلیله کېږي نه هغوی ته او دا چې ذلیل او خوار او د یو په در او د بل په در او یو ځای کې دیکه خوري او بل ځای کې دیکه خوري دا له زه لیکل در کوم دا سړی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ها امتحانن کېدی شي چې یو سړي باندې سخته ډېری او یو ذلت دی یو سخت او امتحان دی زه خبره د ذلت کومه داسې کېدی شي چې یو سړي باندې سخت امتحان او دغه دینداره سړی کېدی شي که نه شي کېدی شي یو سړی ذلیله دی الله ذلیله کړی دی او رسوا کړی دی دا جدا خبره ده دا چې ذلیل او رسوا کړی دی دا عذاب دی د الله طرف او دغه عذاب ډېرې وجې کېدی شي یو وجه دا ده چې د د خپل رب سره رابطه نشته او څوک چې خپل رب سره رابطه ساتي رب العالمین هغه یوازې نه پرېږدي او په هغې ښکلی دلیلونه پې ډېر دي یو یونس علیه السلام رایت که ذات د مهي خېټې ته ولیدو څومره لوی امتحان دی داسې امتحان په تاسو کې به چا راغلی د مهي خېټې ته څوک ولیدلی او یو څو کاله بیا د مهي په خېټه کې پروت دی څوک ته ماته یې وښیې که ته راشي خپله وړه غوندې کې مسله راوالې او د هغې سره داسې ګډوډ شي د مهي خېټې ته ولیدلی دی یو څو کاله به کې پروت دی رب العزت ته د مهي د خېټې نه فریاد وکړو الله راوویستو ولې الله په خپله قرآن کې وایي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی که د په راحت کې زمونږ پاکي نه بیان کړی ما هم د مهي په دې خېټه کې پرېښودو د قیامته پورې به پروت هلته هغه بنده د الله دغه الله سره رابطه مضبوطه وه په راحته کې الله په سخته کې پرې نه ښودو نو چې سړی نه په راحته کې د الله سره رابطه ساتي او نه په سخته کې ساتي نو د ده مسلې به څنګه حل شي د ده دعاګانې به څنګه قبولې شي که نه خبره زما غلطه ده دا داسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی دلته دا مسافر یو بل ته اکثر دا نصیحت کوي وی وخت په وخت د کپیل دی خواله زه راځه وی یو بل ته که وی فایده به دی چې بیا به د هر کار په اسانه کوي خو ته وخت په وخت خو زه راځه که څه خو ورښکاره کېږه دا د دنیا حالات نو چې زه تا ته وایم چې د خپل رب سره رابطه مضبوطه ساته دا مسله به در حل کوي دغې ته موږ سوچ نه کوو کپیل خواله زه راځه د ملک صاحب خواله زه راځه او د مالداره خواله زه راځه او دغه بل او دغه بل خواله زه راځه چې مسلې دې حل شي د دې دنیا چې کوم باچا دی دا زه درته وایم د هغه سره رابطه ساته دا مسلې دې حل کوي وخت په وخت یادوه وخت په وخت سره جرګه کوه جرګه د الله سره یوازې په خپله کمره کې چې څوک د سره نه وي جاړه وته ځان له فریاد ورته کوه مینت او زاري کوه ته ګورې چې مسلې دله حل کوي که نه حل کوي الله المستعان زموږ دا دعاګانې بس دعاګانې او زموږ دې حالاتو ته وګوره او ټول دغه شکایتونه کوي دعاګانې نه قبلېږي هغه په موږ کې کمی دی رب العالمین چا سره ظلم نه کوي خبر مې دا کولی چې د شپې الله دومره وکړي چې د دنیا د اسمان ته راکوشي او ته دومره نشي کولی چې دا کمبل لرې کړي هغه ته ودرېږي بې وفایي زما او ستا یعنې هغه رب العزت چې د دنیا مالک دی او خالق دی هغه د دنیا اسمان ته راغی خو ما او تا د ځان نه کمبل لرې نه کړو چې هغه ته ودرېږو زه خو تاسو ته اکثر دا وایم دې ټولو ملګرو ته زه هم 2 رکاته کوه 2 چې بلکل صفر یې که نه 2 رکاته کوه 2 رکاته ولې کم ګران دي او ښه اسان دي سهار منزله لږ وخت یې راپاسه که راپاسې سهار منزله یو خو سهار منزله نه راپاسي د هغه موږ سره علاج نشته اوس که زه درته دا وایم چې سهار 9 بجې 2 رکاته تهجد کوه نو دا کېږي یا خیر دی زه ته سهار چې کله کار له ځې 8 بجې نو ځان له یو 4 رکاته تهجد کوه کېږي نه کېږي نو موږ هم دا وایو چې د دې موږ سره علاج نشته خو که سهار منزله راپاسې نو اسانه طریقه ده ته راپاسې مثال کې 3:09 بجې سهار منزله په 3 راپاسه ښکلی اودس وکړه الله ته ودرېږه 2-4 رکاته پسې ویتر وجاړه دعاګانې وواړه راځه جومات ته فایده به یې دی چې یو خو به سهار منزله وختي راشي نو بل سهار مونځ چې ته کښې نو توجه به دې برابر وي چې سهار منزله راشي دا ډېر پکې موږ وینو
استرغلي پړسېدلي او کله ګرمي کې او کله سرګرې او کله سټګرې ځکه چې د دقه ټیم کې راپاڅېدلی او رامنډې والې ده د دې نه په دې پوه دی چې امام څه تلاوت کوي امام څه وایي څه نه وایي د مونځ حالانکې په هر منځ کې خوني په هر منځ کې خوني دې کې شک نشته خو د سهار د منځه دا خون نه دی دې ځان له خوني که نه او ځکه الله وایي ان قرآن الفجر كان مشهودا سهار د منځه د تلاوت اورېدل الله وایي ملایک هم راځي نو چې ملایک زموږ په جوماتونو کې ولاړ او تلاوت اوري او موته نه وي څومره بدبختي خبره ده نو چې کوم سړی سهار منځه ته راپاسي هغه ته دوه درې رکاته څلور رکاته کول څه دي اسان دي که ګران دي اسان دي ځکه چې هغه هسې هم راپاسي خو لږ رامخکې شه بس او چې بیا شوقیني او د دې عبادت سره عادت وي هغه خو بیا ځان له دغه قصې دي او دغه ځان له کارونه دي ځکه علما وایي وی د دې شپې سره ناشنا رازونه پراته دي خدای بیانولی نه شي که چېرته یې بیان کولی شي او موږ دې تپوس کړی وی چې ای شپې د دې نیکانو خلکو رازونه راته بیان کړه چې دوی د شپې څه کوي نو څه عجیبه رازونه به بیان کړی وی د دې نیکانو هغه جړاګانې د دوی هغه اوږدې اوږدې سجدې د دوی هغه عجزي د الله په مخ کې د دوی هغه اوږده اوږده تلاوتونه حیران بشي خو هلته شپه ده تیاره ده او څوک یې نیني بغیر د چا نه بغیر د الله نه موږ یې نینو موږ ته نه خبر او نن نیکان خلک دا راښکاره کوي دا مې یاده کړه الا یو ځي کې ولیدی شو جدا خبره خو نور د خپل طرف نه دا نه راښکاره کوي او کله به د صحابه کرام دا سلف صالحین یو بل سره کېږي دا خبره به پټوله دی یو بل نه تپوس به یې وکړو چې څنګه لکه مثال کې قصه به راواسه بعضې روایتو کې شتي که نه یارې پرون چې هغه ستوری پرېوتو چا لیدلی ملګرو سره خبره کوله ستوری چې پرېوتو چا لیدلی هغوی تاسې کول هغه ټیم کې هغه سوچ لاړ چې خبر رانه غلطه شوه ځکه چې ستوری چې پرېوتو خو زه ویښ چې ویښ دا خو دته پته ولګي د تجویدو دپاره راپاسېدل نو بیا ورته ده وایي چې هغه مال څه شي ټک را کړی و نو خوب مزه نه را کوله او څه شي چیچله نو خبرې په هغه طرف راته وکړه چې خوب راله مزه نه را کوله او چې سړی وچیچلی شي نو دله خوب مزه نه ورکوي خو خبره دې ته پورې نه ښودي چې تجویدو ته ولاړ او هغوی به راښکاره کول او که نه خو الله به راښکاره کول ځکه چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله د هغوی په مخونو کې به نښې وي د سجدو د لاسه یو تفسیر د دې دا دی علماو دا خبره کړې ده د سلفونو نقل ده چې د هغوی مخونه به زیړو د شپې د تهجدو د لاسه ولې مخونه زیړو خوب یې نه دی کړی شوګیرې کړی دی نو کوم سړی چې خوب ونه کړي سحر د ده د مخ نه پته لګي نو هغه په خپله پته لګېدی چې دی شپې تهجدو ته پاڅېدلی نو دا ډېر قیمتي وخت اولنی وخت څه شو د شپې اخرنۍ برخه دویم موخې راوړی دی وایي د اذان او اقامت په منځ کې دعا ښه قبلیږي د اذان او اقامت په منځ کې دعا وایي ښه قبلیږي دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ترمیزي رحمه الله او امام نسائی هم راوړی دی امام ابو یعلا هم راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اذان او اقامت په منځ کې چې څوک دعا کوي نو نه رد کیږي نه رد کیږي څه معنی ده الله یې قبلوي د اذان او د اقامت په منځ کې دعا دا چرته نه واپس کیږي او نه رد کیږي بلکې الله یې قبلوي دا دویم وخت شو خو دلته د دا فایده ذکر کړم دا وخت اکثر هغه چاته نصیب کیږي چې هغه سره د اذان او د اقامت غوي لکه دا منډې چې راوي جوماتونو ته دوی ته دا نه به نصیب کیږي ولې او ټیم د هغه نه تللی د هغه سره د تکبیر تحریمي غم نشتی پاتې له دا چې دی به د اذان او د اقامت په منځ کې دعاګانې وغواړي یو سړی د کار کوي لګیا د اذان وشو دی بیا هم لګیا درزه 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 اقامت پکې وشو قد قامت الصلاه دی بیا هم لګیا دی امام پکې وي الله اکبر دی بیا هم لګیا دی او بیا په باتروم باندې ورمات شو او داسې وکړو رامنډي جومات ته دی د دې وخت نه خبره دی هغه وخت په کار کې تېر کوي دې ټیم کې پکې کار ښه کېږي د اذان او د اقامت په منځ کې نو دا ډېر بدبخته خلک دي ډېر بدبخته چې دومره قیمتي وخت
دا په دغه څه کې ضایع کړي. ښه بله که ته دا غواړې چې د دې وخت نه فایده والې که نه نو یو کار به کوې هغه دا چې اذان سره به جومات ته راځي. یو سړی وولې کور کې نشي کېدی، کور کې هم کېدی شي خو کور کې اهتمام دومره نشي کېدی که نه، که نه دا خبره زما غلطه ده. کم ځای کې جومات کم ځای کې کور، خو چې ته جومات ته راشي او دلته ناستې نو نور به څه کې، خو تلاوت به کې، مونځ به کې، دعاګانې به غواړي، بل څه شتي؟ بل څه نشتي. بل دا چې دعا ته جومات کې غواړي دې کې توجه ډېره برابري، یو ایمانی یو روحاني کیفیتي چې هغه د جومات نه بهر نه وي. بله مسله دلته دا یاده کوي، ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه، زموږ یو استاذ دا نصیحت کړی و ما ته، اوس ناشنا نصیحت و، موږ کمزوري خلک یو، داسې نصیحتونه په دې باندې عمل کولو لپاره اوچت خلک پکار دي. خو اوچت خلک و د هغوی اوچت نصیحتونه، یو نصیحت هغه ما ته دا کړی زموږ یو استاذ یو عالم چې اقامت سره ځان جومات ته مه رسوه. حالانکې ګوره چې اقامت کېږي او سړی جومات کې ناست دا ګوره ښه اوچت مؤمن دی که نه، سم خیال چې اقامت کېږي او دی جومات کې ناست دا کمزوری سړی دی، ښه تکړه سړی دی. نو ما شیخ صاحب څنګه چل کوو؟ وایي چې مؤذن اذان کوي او ته جومات کې ناست، چې مؤذن وایي که نه الله اکبر، دا اولنی الله اکبر وایي ته به جومات کې ناست. و چې یو سړی د دې وخت نه به جومات کې ناست ده سره څومره ښکلی وخت د تلاوت، دی به ښه ښکلی تلاوت هم کوي، د دعاګانو، د مونځ، د ده سنت هم برابر دي. دې دغو کې نه دی چې د فرض مانځه نه بعد بیا سنت قضا راوړي او کله پرېږدي او کله نه نه، ځکه چې ښه په وخت ښه ښکلی ټایم دی ورته سنت یې وکړو، تلاوت پسې لږ وکړي، دعاګانې هم وغوښتې، اولنی صف هم راګیر کړی دی. څومره فضیلتونه دي. نو بیا صرف اولنی صف نه په امام پسې شاته ولاړ دی، د دې بیا ځان له فضیلت دی، اولنی صف بیا په امام پسې شاته. څومره فضیلتونه دې سړي ته میلاو شو صرف د څه د لاسه چې دی د وخته جومات ته راغلی او چې رامنډې وایي په دې جیب یې لاس یې ښودی، هلکه مانځه ته رامنډې وال دا ناروا کار دی. دا د ماشومانانو په شان شق داسې به ورتېر شي، اخرنۍ قاعدې له به ځان راورسي، سا به یې راماتي دغسې کې به بیا یاره دا مونځ الله وایي چې مونځ د ګناهونو نه منع کوي، موږ خو یې منع نه کړو د ګناهونو. نو ته ستا دا مونځ څه مونځ دی چې تا د ګناه نه منع کړي. د الله په خبره کې خو شک نشته، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، الله وایي چې څوک مونځ کوي دا مونځ د ګناهونو نه منع کوي، د الله په خبره کې شک نشته. خو دا کوم مونځ دی چې تا د ګناهونو نه منع کوي هغه مونځ دی چې د شریعت په رڼا کې چې څنګه بیان شوی دی د هغې په شان دا چې ستا سا رامات او اخرنۍ سجدې له او اخرنۍ رکوع له ته رامنډې ویې یا دویمه جمع کې ته شریک شوې په هغې هم بیا ته پوه نه شوې او بیا سلام ګرځوه بیا درځه منډې، دا مونځ به تا څه د ګناه نه منع کړي. ته لږ جومات ته وختي راشه، د نن نه تطبیق کوي، د نن نه پې شروع کوي، وبکې انشاءالله که نه سهار مانځه نه یې شروع کوي. زه سهار مانځه له به نن لږ وختي پاسئ او دغه برکتي میاشت هم شروع شو، امید ده چې ډېر ملګري به پکې روجې هم نیسي، پېشمني له به پاسي. نو چې ته پاسېدې یو څو رکعته تهجد وکړه، ورسره وتر وکړه او بیا سهار منځه ته راشه، د اذان سره چې اذان کېږي ته جومات کې ناست. بیا ما ته ووایه چې تا څنګه محسوس کړو دغه مونځ دا چې ته وختي راغلی وې، سم برابر مزاج به دې برابري، ښه ښایسته په امام پسې شاته به ولاړې، تلاوت، اذکار، دعاګانې، او دا دعاګانې نه رد کېږي. اذان او د اقامت په منځ کې دعا نه رد کېږي، چې څه غواړي د الله نه الله یې درکوي، چې څه غواړي د الله نه الله یې درکوي. زموږ د پښتنو کې دا یو کمی دی، یو خو اکثر جومات ته وختي نه راځي او چې راشي نو یو څو غلطیانې کوي، چې څنګه راننوځي یو لوی